Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. استغفر الله استغفر الله. یا د خدای ظالمانو د الله نوم واغستلی شو، اذان وویلی شو، تاسو بیا هم جواري کوئ. هلرونو راپاسئ چې مونځ وکړو. قاري صاحب زمونږ لوبه سره ده، ته راته بیا نصیحتونه کوې. زه سړي خپل مونځ دی کوه. لوبه خو م سره ده، خو زه م د هغه سرور نه بچ کوم. یا الله دی کم وخته دې پاتې کړو، چا ته نصیحت هم نشو کولی، خو الله ته په خپلو کارونو ډېر ښه پوهېږي. نن زمونږ قسمت خراب دی، اوس پکې دی لا نصیحتونه کوي. قاري صاحب نن خو یې سمې خوړلی دی، نن هم پل ګرم دی، د دنیا روپۍ هم وګټلي، دا واړه رانه مبې لارې کوه. تاسو سپینه په سیګل یارونو د مانځه ټیم دی، راځئ چې مونځ وکړو، د الله نوم یې واغست. څوک جواری کوي او څوک سندرې. اوهو قاري صاحب دومره ښکلې ټیک ټاک مې وکړه چې په هزارونو لایک په پې راتلله او ورسته دې تبو ذلیل کړل. یا الله دی کم وخته دې پاتې کړو، څوک څه کوي څوک څه کوي، د دې خپل مخلوق سره په خپله پوه شي الله. بچې هغواچې یاره وره دا څه کوې؟ دا جګړې مه کوې، یې د خدای بندګانو ویډیوګانې کوې، راشې خلاصې وکړې. دا تاسو څه کوې وروره؟ د الله نه قهر نه ویرېږې، جنګ جګړې مه کوې. یا وروره دا تاسو څه د الله په قهر اخته شوي؟ دا تاسو څه کوې؟ هله قرانګو قاري صاحب تا خو ایله ماله سترګې کولاو کړې سترګې. قاري صاحب الله دې تا ډېر ډېر خوشحاله کړي. قاري صاحب یو غاړه خوراکه. اوهو څومره ښکلې وې یوټیوب لپاره راواړوه قاري صاحب دغه ټول شی خراب کړو مړه. او که نه یاره زمونږ هم نوی پیج مونږ ویل به مخکې لاړ شي، دا قاري پکې د کم طرفه راغی یار. ولکه د فلم کار وشو او که نه قاري مې درنه پو کې والې دی. راوباسه چې نیمه و. اوله قرانګو قاري خو تشپاڼې وختو، دا وګوره مړه یاره سیم سړیا دونه ترپه کې ووالې سړیا. مړه موږ باندې د غوږ مو پړسوو، کار مو نه شوی. مړه بس راځه یارانو. دا والا قاري صاحب وګوره یار چې پیسې درکم. ولې قاري صاحب یار اوس مې خلاصې کوو او بټوره نه چوو والا. نو تا ته پته نه چې دا اوس زمانه ده چې خلاصې خاصې باندې کې سیستم ټول خراب دی. یار اوس وګوسه خدای تعالی داسې مخلوق دی چې چا له خلاصې هم نشي کولی. نه الله دې خوشحاله کړه، قرض یې نشم وړی، ځکه 50-50 روپۍ وې هغه هم چوولې. پته نه لګي یار دا دوکانونه ولې بند دي؟ یا خدایه داسې چل دی یار، څه قیصه ده بس. یا دوستا السلام علیکم قاري صاحب، څنګه دي؟ خیر دي؟ ټیک ټاک خیر دي؟ صحت ته ښه دی؟ شکر الله. جی قاري صاحب دا دوکانونه ولې بند دي یار؟ دا څه حساب دی؟ څه قیصه ده؟ دا خو قاري صاحب د الله عذاب دی که نه؟ دا ټول مسلمانان په اوتو بوتو سر دي، په غلطو روان دي. بس هغه الله پې خپل عذاب را نازل کړی. هغه کرونا وایرس پېژنې، هغه شی راغلی دی، مسلمانان ټول په کور کې اوس ګیر دي، څوک د کور هم نشي راووتی اوس. بس د الله پاک یو عذاب دی. صحیح خبره دې وکړه، ځکه چې دا مخلوق چې دی دا په ګډ وډو سر دی، په نیغو لار نه ځي، په کږو لارو روان دی. بالکل الله تعالی به دا قهر او دا غضب راولي نه. بالکل جی بالکل ضروره چې منزل ورشو. راځئ راځئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اخوا شروره کرونا وایرس باندې مو واخیستو.
او د خدای مسلمانان ټیم د مانځه دی کرونا مرونه نشته ځای چې ځو مسجد ته ټیم د مانځه دی ملګري زه نه یم اوزګار هر ځای کې کرونا وایرس خور شوی ما په کرونا وایرس وخی ته چا پیدا کړې روره والله ته ده ووایه زه الله مرګ به څوک راولي الله نو دا کرونا پکې د کم طرفه راله چې پیدا کړی الله یې رزق الله درکوي هر څه الله کوي ټول کارونه د الله یو یریږي د کرونا نه د الله نه ویریږه په سجده پرېږده مسجد ته لاړ شه جومات ته لاړ شه وژاړه فریاد وکړه الله ته چې دا عذاب ختم کړي دا عذاب چا راوستی دی دا الله راوستی نو موږ ته پکار دي چې موږ الله ته وژاړو ژړا فریاد وکړو چې دا غم دا مصیبت ختم کړي وروره زیشانه تا خو داسې غشته خبرې وکړې چې زما دې ضمیر راویښ که ضمیر کنه دا وروره. هر څه چې کوي دغه یو الله کوي او دا بېشک. کرونا وایرس نه دی دا هسې ګپ چپ دی بالکل. راځې راځه وروره راځه. راځه ځئ چې ځو راځه السلام علیکم ګرانو مینوالو دا کومه ویډیو چې موږ جوړه کړله د دې ډایرکشن موږ ته زیشان راکړی دی او زیشان به تاسو ته یو ډېر ښکلی میسیج درکړي زیشان صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د خان وینس چې څومره کتونکي دي نورم چې څومره کتونکي دي دا میسیج خاص کر د دې ټولو مسلمانانو دپاره دی په دې کې تاسو وکتل زمونږ اصل مقصد دا دی چې دا څومره بوراریانې دي زمونږ په دې معاشره کې دا غلط کارونه دي نو دا نه د ده دی او نه د ده دی دا ټولې زمونږ نه ورانې دي چې هر سړی په ځان راولي نو نن به د الله عذاب په موږ نه راځي نن به د کرونا وایرس غوندې بیماریانې او وایرس په موږ نه راځي د ډینګي غوندې بیماریانې به په موږ نه راځي نن داسې معاشره ده جواری به سټارټ وي خو یو مولانا ورته نصیحت نشي کولی نصیحت پې بد لګي الټه ورته کنزل کوي د وړو وړو ماشومانو سره زیناګانې کېږي قتلېږي د تپوس پوښتنې څوک نشته دا ټول سیسټم زموږ نه وران دی په هغه کې د کشمیر کې د 7 میاشتو نه کرپي د یو مسلمان اواز ونه کړو د الله د رضا دپاره چا اواز اوچت نه کړو په پارلمنټ کې صرف 2 ورځې چغې وویلی شوې اوس خاموشي ده د 7 میاشتو نه هغه خلک تلټقې وایي په شام کې په عراق کې په کشمیر کې په هر ځای کې مسلمانان قتلېږي په کورونو کې بند دي د رزق درک نه لګي د بیمارۍ درک نه لګي ټول سیسټم یې ګډوډ دی او موږ مسلمانان څوک په ټیک ټاکو کې مصروفه دي څوک په یوټیوبو کې مصروفه دي جنګ جګړې سټارټ دي نن سبا څوک کلاسي نه ورځي ریکارډینګونه سټارټ دي د دنیا بدعملۍ دي نو دا ټولې په منځ کې دي د دې ویډیو اصل مقصد دا دی چې مسلمانانو د معاشره کې کو څه بدلون راولي نو په ځان یې راولي او د ځان نه یې شروع کړي چې زه ځان سم کم دا به هم سمي دا به هم سمي خو زه دا وایم چې دې سم شي نو زه به سم شم دا غلطه ده نن الله پاک زموږ نه دومره ناراضه دی چې موږ مسجد ته نشو ورتلی مسجدونو ته تالیو لګېدی الله در باندې خپل عذاب نازل کړی چې نوم یې کرونا وایرس دی دا چې څومره مذهبونه دي دا زموږ نه ورانه ده خانه کعبه کې توابونه رکاو شو په مدینه منوره کې زیارتونه رکاو شو مسجدونو ته تالیو لګېدی مندرسو ته تالیو لګېدی دا د چا نه ورانه ده خو دا زموږ د مسلمانانو نه ورانه ده لږ مسلمانانو راویښ شئ هغه ځای کې ودرېږه چې د بل ښېګړه پکې کېږي دا نه چې بل ته نقصان نن کو د 2 جګړې بل منځ له ورشي نو هغه جګړه هم داسې چې کم خلاصي وکړي او په خپل خلاصي ستومانې یا به یې تجیب والي په څه مقصد به ورغلي د زړونو نه بغض او لالچ مکمل ختم کړي چې سم کوي خاص د الله د رضا دپاره کوي په کشمیر کې د 7 میاشتو نه کرفي و یو مسلمان اواز نه چوت کړی نن 2مه ورځ ده په پاکستان کې در باندې لا کرفي نافظ کړی نه ده او د کرونا وایرس د نوم غوندې یو شیز نه تاسو دومره دغه جوړ کړی چې د کورونو نه نروځئ د مرګ نه دومره یېرېدلي د مرګ نه تښتئ د مرګ نه خلاصي نشته خپل منځونه اودسونه کوئ جوماتونو ته تعلیم اچوئ احتیاط ضروري دی زه دا نه وایم چې احتیاط مه کوئ خپل احتیاط کوئ د مرګ نه چېرته تښتئ خو تر اوسه پورې څوک د مرګ نه تښتېدلي هغه سړی ما ته راولئ چې زه ولې په کروړو انعام ورکړم د مرګ نه خلاصي نشته خو د مرګ نه څوک پټېدی شو نو دا غټې مقبرې به اوس ډکې نه وي دا به ټولې خالي پرتې وي نو ټولو مسلمانانو ته وایم ټیک ته د الله یو عذاب په موږ راغلی مسجدونه کولاو کوئ مدرسې کولاو کوئ توابونه کولاو کوئ په مدینه منوره کې زیارتونه کولاو کوئ چې دا ټول مسلمانان وژاړو الله ته وژاړو د الله نه معافي وغواړو فریاد وکړو اوښکې ورته توی کړو په سجده ورته پرېږدو چې هغه الله موږ معاف کړي زموږ نه ناراضه دی چې د خپل الله رضا کړو ټولو مسلمانانو دا زما پیغام دی د ویډیو اصل مقصد دا دی چې دا ټولې غلطۍ په موږ کې شته چې دا غلطۍ د ځان وباسو دغه میسج د ما باقي کو د سره خان بی څه خبرې کول غواړي تاسو وسو کې ډېره مهرباني زیشان بی چې کومې خبرې وکړلې نو زما چې څومره ذهن کې څومره سوالات وو د هغې ټول جوابونه ته مخې ته کېښودل نو ټولو ملګرو ته دا ریکویسټ دی چې خپل منځونه اودسونه او خپل عبادت ته متوجه شو مرګ چې کوم دی مرګ په نیټه دی دا بې نیټې کېږي نه نو ټول مسلمانانو ته دا درخواست دی چې مونځ جمع سره پکار دی او خپل عبادت ته جاري ساتي لاست کې یو خبره کوم کو زما مرګ دی کرونا نه لیکلی که نه نو زما د پیدایش سره زما فیصلې هغه الله زما تقدیر لیکلی دی خو زما مرګ کې دا کرونا لیکلي زه به د دې نه مرم د دې نه خلاصي نشته
خپل منځونه او دسونه کوي جمعتونو ته ځي او مدرسو ته ځي مسلمانانو دې ته تعلیم او عقیده تعلیم دپاره نه دي دا مسجد او دا عبادتګاهانې چې جوړې کړي دي د دې دپاره جوړ کړي چې خپل الله رضا کې په سجده پرېوځي مهرباني جی मैं तेरा फकीर मलंग खुदा मुझे अपने रंग में रंग खुदा मुझे अपने रंग में रंग खुदा